الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. تر حمد صلاة و سلام وروسته اسلام د ژوند بشپړ نظام یو مثالی بیلګه اسلامي حکومت. اسلامي امت د 200 کلونو راپدې خوا استعمار ځپلی. له 200 کلونو مخکې روسان اسیا مرکزي ته راننوته. د لینین او ستالین په دور کې 19 میلیونه مسلمانان له تیغه تیر کړل. 80,000 جماعتونه او مدرسې د ګډا د نصاب په مراکزو بدل کړي. په همدې توګه دلته ژبه بدله کړه، ناموس بدل کړ او هر څه یې تغییر کړه. اوس شوروي اتحاد لنګ او وپاشل سه هلته څوک په مانځه نه پوهېږي، هلته څوک په کلمه نه پوهېږي. د دې امت دا حال ده. په الجزایر کې، مراکش کې، تونس کې هلته فرانسوي ژبه ده او د فرانسي قانون پلی دی. یو عالم د ظاهر خان په وخت کې کابل ته راغلی و، هغه فرانسوي ژبه ویلې. په داسې حال کې چې الجزایر عربان دي او د اسلام په دور کې هلته عربي ژبه رایجه وه. لوی هندوستان ته انګلیس راغی، دلته یې خپله ژبه راوړه، خپل نظام یې راوړه او خپل قانون یې راوړه، خپل اقتصاد یې راوړه، خپل نظام تعلیم یې راوړه. په دې خطه کې، په دې سیمه کې لارډ میکالي انګلیسي تعلیم، انګلیسي نصاب پلی کړ. نو اسلامي بیلګه نظام نه دا امت ناشنا ده. د افغان ولس په نورو ملتونو باندې مه قیاسوئ. دا غلام نه ده پاتې شوی، دا نوکر نه ده پاتې شوی، دا ملت د ازادۍ سردار دی. خو متاسفانه په حقیقي ډول نه الله پیژني، نه رسول الله پیژني او نه قرآن پیژني. موږ باید درې مینې د دې ملت په زړه کې واچوو: د الله مینه، د رسول الله مینه، د قرآن مینه. نو اجازه راکړئ چې ستاسې په وړاندې یو مثالي بیلګه اسلامي حکومت در وپېژنم. اسلامي بیلګه اسلامي حکومت چې هلته د الله تعالی قانون واکمني، سیاسي ازادي، ټولنیز عدالت او د رعیت په منځ کې مساوات. داسې یو دولت چې هلته د آرام او اسوده ژوند تېرولو شرایط ټولو ولسونو ته په برخه وي، چې هلته ټول خدمات لکه روغتیا، تعلیم، کور، کالي، ډوډۍ او مواصلات، ترانسپورټ او ټلیفون هر چاته مساوي وي. داسې یو دولت چې هلته علمي حرکت وي، صنعتي نهضت وي، عمراني وده وي، فني ذوق وي، په لباس کې، په حرکت کې، د ژوند په معاملاتو کې. داسې یو دولت چې هلته آرام، اسوده ژوند او اطمینان. په دې توګه چې هلته نه غلا، نه غصب او نه ډاکۍ، نه لوټي، نه تالاني، نه انحرافاتي، نه ولچکونه وي او نه زولنې وي. داسې یو قوي او ځواکمن دولت چې دښمنان ورڅخه ویره ولري او دوستان او د هېواد اولادونه پرې وویاړي. زموږ د ملت د 15 لسیزو او تقریبا د یوې پیړۍ سرښندنې، په لکونو شهیدان، یتیمان، کونډې، رنډې، بورې، مهاجرتونه، کړاوونه د همدغسې بیلګه مبارک اسلامي حکومت د رامنځته کولو لپاره په همدې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.